د ایټا ټیسټ د پاس کولو او بلکې پاغي کې د خو نمبر واغستلو د لپاره لس مهمه خبرې که تاسو د دې خبرو خیال وساتئ او په دې خبرو باندې عمل وکړئ نو تاسو کولای شئ چې په ایټا ټیسټ کې د 90 واخلا تر 100% پورې نمبر حاصل کړئ دا هغه خبرې دي چې موږ په خپل تجربه کړې دي دا به تاسو له ډیره زیاته فائدہ درکړي که تاسو ایټا ټیسټ اپلای کړی وي نو دا ویډیو تاسو د لپاره ډیره زیاته مهمه ده نو راځئ چې خپل نننۍ ویډیو شروع کو السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي د ایټا ټیسټ لپاره لس مهمه خبرې اولنۍ خبره دا ده چې میک ا پراپر سټډي پلان یو واضحه پلان به جوړ کی ټایم ټیبل به جوړ کی او پاغي کې به د هر سبجیکټ لپاره د هر مضمون لپاره ټایم ورکی فکس ټایم به ورکی چې زبا په دې ټایم کې دا مضمون دومره ټایم سټډي کوم د هر یو مضمون لپاره فکس ټایم ورکول او خپل یو ټایم ټیبل جوړول لکه مثال په تور باندې تا خپل ټایم ټیبل جوړ کو چې په سحر کې به زه میث سټډي کوم یو غنټه په سحر کې ز میث سټډي کوم غیله ټایم ورکو ځکه په سحر کې دماغ ډیر زیاته پریشي تازه دغه شانتي ماسپخین کې به زه ساينس سټډي کوم 10 منټه دغه شانتي په ماخام کې به زه انګلیش مطالعه کوم یو غنټه دغه شانتي ته خپل مطابق سټډي پلان جوړول شي ته کم ټایم مناسبي ته په کم ټایم کې ته پاريږي ستاره لپاره د سټډي موقع نو پراپر یو ټایم ټیبل به جوړ کی اوس د دې فائدہ سره فائدہ د دې دارا چې په دغه ټایم کې به ستا فوکس برابرۍ تاسو به د وخت نه یو پلانینګ او ستا توجه به برابرۍ سټډي ته دغه شانتي د ریویژن د لپاره مطلب کتا کم سبق مطالعه کړي ته واپس هغه مطالعه کې ځکه په یو ځل مطالعه باندې سي صحیح نه یادېږي نو ریویژن ډیر زیات امپورټنت دی اهم دی مهم دی دغه شانتي چې تکل سټډي وکي غنټه یا نیمه غنټه نو پکار دارا چې بیا ته بریک وکي وقفه په منځ کې راولي دغه شانتي وګرځي وبوس کې نو بریک پکې راشي نو تو بیا ډیر زیات تنګيږي هم نه نو ولنې خبره دا شو چې ته خپل ټایم ټیبل جوړ کی دویمه مهمه خبره هغه ده چې تبا د ټیسټ پیټرن او دغه سلیبس هغه او پیجنې هغه به وګوري ته د کم ټیسټ لپاره هم تیارې کې نو د هر یو ټیسټ لپاره خپل یو سلیبس دی سلیبس مطلب دا دی چې په هغه ټیسټ کې به د انګلیش څومره سوالونه د میثس په څومره د ساينس په څومره اسلامیات به کې څومره نو هغه ټول ډیټیل به تر درکړي د دې سلیبس تفصیلی تذکره موږ په خپل ویډیو کې کړی دا هغه ویډیو به تاسو کتلی شئ پای کې موږ ذکر کړی چې په پی ایس ټی کې بس سره راځي دا شانتي سی ټی کې ډی ایم پی ټی ټول ټیسټونه موږ ذکر کړی دي هغه ویډیو هغه به تاسو وروسته وګورئ په هغه ویډیو کې موږ تاسو ته مکمل طریقه ښودلې چې تاسو به د ټیسټ لپاره تیاری څنګه کوئ نو ته به د ټیسټ سلیبس وپیژنې خو لنډه داره چې څومره هم ټیسټونه دي په هغې کې مین 3 سبجیکټ ډېر زیات لازمي دي یو انګلیش تقریبا 50 نه والا 15% پورې دی په ټیسټونو کې دغه شانتي ساينس اهم دی او میثس د درېونه ریلی امپورټنت دي ډیر زیات مهم دي نو د دې سلیبس فائدہ دا ده چې د کم مضمون چې د کم سبجیکټ نمبر زیات وي نو هغه باندې به زیاته توجه کې او هغه له زیات کار کې نو دا هم پیژاندل ضروری دي نو دا دویمه خبره شو درېمه خبره دارا چې سٹارټ فرام سترونګ سبجیکټ د هغه سبجیکټ نه خپل سټډي شروع کا چې هغه تاته مضبوط دی مطلب تاته خیات دی یو سبجیکټ تاته آسان دی ته دغه نه شروع وکا نو دا به تاله یو حوصله درکې او دغه شانتي ته بیا نور چې کم مضامین نه مشکل نو هغه به هم ته بیا په صحیح طریقې سره سټډي کولای شي نو دا شو درېمه خبره څلورمه خبره دا ده چې د وخت صحیح استعمال پیژاندل ته خپل وخت دغه صحیح استعمال او پیژنه دا ټایم ستاره لپاره ډیر زیات مهم دی که په دې کې تا خواري وکړه مهنت دی وکړو نو ستاره روان ژوند به خوي نو ځان لا یو حوصله ورکول موټیویشن ورکول دغه شانتي د ټیسټ په دوران کې به ته هم خپل وخت صحیح استعمالې دې باره کې موږ مخکې ویډیوګانو کې هم تذکره کړله چې په ټیسټ په دوران کې به اول د ټولو نه آسان سوالونه چې بالکل تا ته یاد دي نو هغه به د ټولو نه اول وکړي د اول نه اخره پورې بیا چې کم درمیانه سوالونه دي چې هغه تا ته لږ مشکل دي نو هغه کې به ته الیمینیشن سټریټیجي استعمالوي مخکې یو ویډیو موږ اپلوډ کړله پای کې موږ د تذکره کړله چې نیگیټیو مارکینګ باوجود تاسو څنګه ټیسټ کې ښه نمبر اخیستلی شئ هغه ویډیو هم تاسو بیا وروسته وګورئ په هغې کې هم موږ تاسو ته ډېرې زیاتې اهمې طریقې ښودلې دي دغه شانتي پکار داره چې د ټیسټ په دوران کې ته ځان سره واچ ګړۍ هغه وساتي چې تا ته بیا د ټایم پته لګي چې ته خپل ټایم صحیح منیج کولی شي که ته د ټایم منیجمنټ صحیح ونه کړي وخت صحیح استعمال نه کړي او په یو سوال کې ونخلي اکثر داسې چې
ځینې کوېسچنې به تاته معلوم وي خو اکثرو خلکو نه هغه کوېسچنې ایسته پاتې شي، ټایم پې ختم شي. نو که تا ټایم صحیح استعمال کو نو دا به تاله ډېره فایده درکوي. نو دا شوه څلورمه خبره. پنځمه خبره ده موک ټیسټ. موک ټیسټ هغه فرضي ټیسټ دي. ته ځان نه پخپله فرضي ټیسټ اخیستی شي د اصل ټیسټ راتلو نه مخکې. مطلب ته ځان نه پخپله هم ټیسټ اخله او د هغې کې ته مدد اخیستی شي د پخواني چې کوم ټیسټونه شوي دي د ایټا، پخواني چې کوم ټیسټونه شوي دي په 2022 کې شوي دي، دغه شانتې هغې نه مخکې شوي دي، نو هغه ټیسټونه تا ته په انټرنیټ باندې میلاویږي. هغه ټیسټونه ته فایده اخیستلی شي او د هغې نه به تا ته پته لګي چې ته په کم سبجیکټ کې کمزوری یې، په هغې کې تاله امپرومنټ راوستل پکار دي، په کم سبجیکټ کې زیات کار کول پکار دي، نو هغې به تا ته اندازه وشي. نو دا شوه پنځمه خبره. شپږمه خبره ده بی کیرفول اف نیګیټیو مارکینګ. نیګیټیو مارکینګ چې کوم منفي نمبرې دي، مطلب د صحیح جواب خو به تا ته نمبرې میلاویږي، خو که تا جواب غلط کو نو د هغې به ستا نه نمبرې کټ کیږي. په سکرینینګ ټیسټ کې به داسې وي. د ایټا د ټولو نه مخکې سکرینینګ ټیسټ دی چې کم ته انټري ټیسټ هم ویل کېږي، هغه به ستا نه واخلي. نو که دغه ټیسټ تا پاس کو نو ته بیا مخکې ټیسټ ورکولی شي چې کوم اصل ټیسټ دی کمپیوټر بیس ټیسټ. نو دا ټیسټ ډېر زیات مهم دی. نیګیټیو مارکینګ به وي په هغې کې، د غلط جواب به هم ستا نه نمبرې کټ کېږي. د نیګیټیو مارکینګ باره کې مخکې موږ یو ویډیو اپلوډ کړې ده. د دې ویډیو نه مخکې هغه ویډیو کې موږ تاسو ته پوره ډیټیل طریقې ښودلې دي، هغه ویډیو بیا تاسو وګورئ. اوومه خبره ده فوکس آن ریپیټډ ایم سی کیوز. په هغه ایم سی کیوز باندې په هغه سوالونو باندې زیات فوکس وکړه چې هغه بار بار په ایټا ټیسټونو کې راځي او د هغې پته به تا ته د پاست پیپرز نه لګي. مخکینی چې کمې پیپرې شوي دي، ټیسټونه شوي دي، نو هغې نه ته اندازه لګولی چې کم ټاپک داسې دي یا کم ایم سی کیوز داسې دي چې هغه بار بار راځي. دا شو اوومه خبره. اتمه خبره دا ده چې که ته په انګلیش باندې نه پوهیږي نو پکار ده چې ته د پښتو چې کم پښتو بیس چې کم مټیریل دی، لکه کتابونه داسې دي چې هغې نه تا ته انګلیش او پښتو دواړه یې پکې، نو داسې کتابونه ته سټډي کولی شي، ویډیوز هم کتلی شي. که تا ته په انګلیش ژبه کې مسله وي نو د انګلیش زموږ چینل نه ته فایده اخیستی شي. موږ د انګلیش ژبې متعلق د ګریمر متعلق مختلف ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغې نه ته مدد اخیستی شي. دغه شانتې کتابونه کتلی شي چې په هغې کې پښتو هم وي او انګلیش ورته هم وي، نو ته د هغې نه مدد اخیستلی شي. دغه شانتې نهمه خبره دا ده چې stay motivated and consistent. دا ډېر زیاته مهمه خبره ده چې ته به د حوصلې نه کار اخلي او دغه شانتې تسلسل به برقرار ساتي. داسې نه چې یوه ورځ تا سټډي وکړه او بیا ختمه، یوه ورځ تا 5 غنټې سټډي وکړه او بیا په دویمه ورځ باندې هسې ناستې پرې ورته زړه نه کېږي. نو پکار ده ته 2 غنټې سټډي کې، 3 کې، خو چې هره ورځ یې کې لږه سټډي کوه خو مسلسل یې کوه، ټایم ټیبل ځان نه جوړ کړه، هغه ټایم ټیبل باندې عمل کوه. نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې ته کله سټډي کې کنسسټنټ مسلسل تسلسل سره، نو ستا د کامیابۍ چانسز هغه ډیر زیات سیوا دي. دا یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې دا ضروري نه ده چې 10 غنټې ته سټډي وکړي، ته 2 غنټې سټډي وکړه خو په فوکس په توجه سره یې وکړه. دا بهتره ده د 10 غنټو سټډي نه چې هغې کې ستا توجه نه وي او هغه ستا د زړه نه نه وي، نو د هغې نه بیا هغه 2 غنټې 3 غنټې سټډي چې هغه ته په توجه سره کې، په شوق سره کې، نو دا ډېر زیاته فایدهمند ده. دغه شانتې 10 او اخري خبره دا ده چې کله د ټیسټ ورځي ته ټیسټ لځي نو د بیګانه ښه برابر خوب ورته وکړه چې ستا ذهن بالکل برابر وي. دغه شانتې په دغه ورځ باندې ته داسې خوراک وکړه چې هغه تعالی فایده درکړي او داسې دروند خوراک نه وي چې تا باندې بوج راولي. دا شانې سټی هایډریټډ، ځان په دغه ورځ باندې اوبه ډېرې زیاتې څښه چې ته هایډریټډ یې، مطلب اوبه تا ته اویلیبل وي. او د ټیسټ په دوران کې به تادینه کې په قلاره، په توجه سره، په فوکس سره به هر یو سوال ته به سوچ کې او ښه په آرام به د هغې جواب ورکې. او د ټیسټ په دوران کې صرف په خپل ټیسټ باندې توجه کول، اخوا دیخوا خلکو ته توجه نه کول. چې تاسو کله اخوا دیخوا نورو خلکو ته توجه کوئ نو تاسو ته چې خپل کم څه معلوم دی نو هغه به هم ستاسو نه هیر کېږي، په هغې کې به هم تاسو کنفیوز کېږئ. اکثر داسې د یو سوال په جواب به ته ښه مطمئن یې، خو که تا د خوا ته د بل کس نه تپوس وکړو نو هغه کیدای شي تا ته غلط جواب وای او تا ښه کنفیوز کړي. نو په خپل ټیسټ باندې صرف توجه کول. دا وی هغه 10 خبرې چې دا ډېرې زیاتې مهمې وي د ټیسټ لپاره. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته فایده میلاو شوي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. ډېره زیاته مننه.